تازه او د پرمختګ خبر سرپل کې د قشقري نفتو څاګانو څخه د ورځې 900 ټنه نفت استخراجېږي. د سرپل ولایتي چارواکي وایي چې هره ورځ د دغه ولایت د قشقري نفتو څاګانو څخه 900 ټنه نفت استخراجېږي. د سرپل والي محمد یعقوب عبدالرحمن اکا د قشقري د نفتو تاسیساتو څخه د امنیتي وضعیت ارزونې په موخه له یادې سیمې څخه د لیدنې پر مهال د قشقري بلاک د هیواد ستره شتمني بللې ده. نوموړي ویلي چې قشقري د نفتو څاګانې د افغانانو ملي شتمني ده او په عوایدو به یې د هیواد د بیارغونه او پراختیا کې ګټه واخیستل شي. په ورته مهال د یاد ولایت والي زیاته کړې چې د قشقري عوایدو یوه برخه د سرپل بیارغونې او پراختیایي پروژو کې لګول کیږي چې په وینا یې ځینې نورې پروژې هم تر لاس لاندې لري. بلخوا اوچا وایي افغانستان کې لا هم زیاته برخه ځمکه له ناچاودو توکو څخه ډکه ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي دفتر یا اوچا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د ماینونو له منځه وړلو عملیات روان دي. اوچا ویلي افغانستان کې د ماینونو پاکولو همکارانو لخوا د 1988 کال راهیسې تر دې دمه 14 میلیونه ناچاودېدونکي توکي پاک شوي دي چې 264,000 یې د پرسونل ضد او 33,000 او 480 یې د وسایطو ضد ماینونه دي. د یاد دفتر په خبره افغانستان لا هم د ځمکې پر سر په ماینونو تر ټولو ډیره برخه پوښلي هیواد دی.